ورسره وکړم ماغزه یې راته خراب کړه ماغزه مانا کری دی ګله بیا ولې په قاري څه خبره ده په خیر علي سال دی شکر د وای خدای خدای که مړه یمه د دې ژوند نه ژوند ښه دی تېرېږه تې بیا څه چل شوی ژوند نه داسې پایم مړه یو خور هم ده راغلې وه په لانجو ورسره اوښتي خو بس ته یې پرېږده که نه نور نو رانه څه غواړي نه ولې د څه شي لانجه وه لانجه دا وه چې په ځمکه کې رانه برخه غواړي ما ته خپل میراث راکړه نو ښه ته اوس ووایه چې ښځو له چا میراث ورکړی چې زه یې ورکړمه وروره دا خو د ښځو حق دی کښېنه مړه د ښځو حق دی په څه شي حق دی ګټلې موږ دي پیسې ورته موږ راوړو خوراک څاک هر څه په موږ دی نور دا څه شي حق دی نه ګوره په میراث کې د ښځو حق شته نو څنګه شته هو که نه ګوره عالمان همدغه وایي چې د ښځو په میراث کې حق شته اوس چې ته یې نه منې نو زه څه ووایم ای وروره دا ګور او کپن یې بیا څوک کوي چې زه ورته دا برخه زه یو ټوټه ځمکه ده ورته به یې بېله کړم ګور او کپن خو بیا نه کومه ګوره کپن یې که کې او که نه کې خو دغه یې حق دی نه اوس دا حق چا ورکړی زه دا وایم دا ورته خدای او رسول ورکړی و وروره ها و که نه یعنې زما خور په حقه ده خود په حقه ده ها وایم دستي ورشه او برخه ورته بېله که هر یو کار کوم برخه به م ورته بېله کړمه لږ ملامته یم ورته بس دا بخښنه به م ترې وغواړم او که بخښنه ترې وغوښته نو بیا خو ده کور دې ودان چې کوی دې کړم که نه نو زه خو لیونی کېدم چې اوس خور له څنګه برخه ورکړم بس څه کوې نو